خپه نشئ. تاسو دا د کلو خلک چې یې که نه تاسو مونږ ښځه خو سپینه بورکه په سر سپینو بورکو والا ما لیدلي دي. راځئ سبا له کوچي بازار ته بوځمه چې دا د کلو د ښځو تماشه و چې بورکه په کومه ځي او دا په کومه ځي. بیا راځئ چې درته 5 پیرانو کې د ښځو تماشې وښیم. جارو به پاس ونې ته لړه کي چې جارو ونښته ښځې ته وایي مبارک شه زوی به دې وشي جارو پاس ونښته. راځئ سیدسن پیر ته راشئ د زیارت په ورځ چې دلته درته د خپلو کلو ښځو تماشه. راځئ زه پټې خبرې نه کوم، را سره به یې. پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره و. ما په ارام شئ یو طرف ته. زه د خدای بنده یم، خدای پیدا کړی، خدای به مې مړ کوي. کومه ورځ چې زما د قبري په دنیا کې کېدی نشي. ټیک شو؟ خو دا مې ایمان دی چې دې وخت کې دا خلک چې دي چې سراته حق ښکاري صرفه به پې ونه کم که کنزلې ولې نه لاس اخلاص او توره تیرا. وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وہی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ خوب ولې نه راځي؟ یو ورځ به زه مرم. مرګ ما دپاره مقدر دی. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. اجل راشي یو منټ نه وړاندې کېږي او نه رستو کېږي. یو منټ سیکنډ. نو عزیزانو عرض میں داو چې ما بیا د واده په شپه ما د کلو تماشې کړي دي. ووایئ تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمونږ ښځې بربنډې نه ناستي او تمبل او ډولکی ځان سره کینولې. قسم په خدای 400 ته روان او ما نه مخکې په ډیټسن کې ښځې ناستې وي چې زه یې ولیدم هغه ډولکي له نور زور ورکو په لاسونو پړکای شروع. وختي راته یو خان ووی چې مولانا صاحب مرګرتیا ښځې ځکه نه کوي چې دی ښځو ته بد وایي. مال ښځې که یوه رانه ژوندی پاتې شوه نو د سړي زوی بنئ. دا زړې نه دي زړې، دا باوله لالو اصلي کوټنۍ دا دي. راشي چې د زړو حال درته وخت کومې زړې چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره روانئ د دې زړې تحقیق لکوکه چې دا ښځې کوم خوا روانې کړي دي. خوار کا پوهېږئ نه سیلاب یوړئ سیلاب غرق یې غرق. دا زړې ما خو درته وایي چې زه ملا یم خو ما غوندې زاغ ملا دې وخت کې به مشکل پیدا کړي. ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده. پوندې م پېژنم پوندې. نو په هغه شپه تماشه وکړئ د خپلو سادهو ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یئ یا ناوې ته نکریزې وړئ. په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو؟ خو د دې هغه وس نشته کني دا د هغې نه زیاته ډمه ده. وس یې نشته. د دې خالی تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي. که انټرکان بیمباجو ته یې وس ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده. زما عزیزانو اعتبار ونه کوي. ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته به راغی نو مور ته به وی چې مورې نالت په ښځو نالت شه په ښځو. مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه یم. ویل مورې مه کوه ګورې. ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملا یم زما په لمنه مونځ کېږي. الله م زما د ګناهونو نه مه خبروه. که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباس. زمونږ ایمان څه دی؟ زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا.
छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में। कहाँ इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहाँ इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत। बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में। जुबां पे दिल का है गुल पजबा और सर में कुफ्र का सौदा, और पसरुनु के दो कुफ्र बाजार लगे दिले पजबा इस्लाम इस्लाम हुई, और पसरुनु की से चल शो है कुफ्र बाजार लगे। अजीजान उम्म कदा मोतबर आराम तोबू न कई पतंदर देव लगी खो बेगम दी जिद गरीब आराम तोब बांधे मरम नाकी मोर तवई ची मोर मकवा गोरे वाले ना जडेरा पाक है यो तालिब मसलाती को चे चलो का चे जमाद दे मोर दा गुरूर मात तालिब बवर करतलो रातलो फ्लोरा बुढ़ाई सराय ताल्लुक जोड़ को चे जोड़ को बुढ़ाई और तभी चे तालिब अदलता खुजमा जोए दे उस्ताव जब सको माओ तख्तावा आ बुढ़ाई और तवई समी का उन्हें तख्तावा यानी मठीजा में का आकिम तयवी चे मोर खुद रास्ता तख्ती वेल्या खुतलेम नशी पलार वेरा तयवी चे पटोकराई के में के नावा वे पटोकराई के नावा पे द पास मालूच के दा तालिबा प प्लाने लारे बांधे राजा न जब मखे तदर्श ब तालिब दा पटोकराई के नोला पास पे मालूच के खो चरावी विस्ता पागलार हाकिम वाला मखरा है वर्तल तालिब सदी वेलजी दा मालूच थी वेल तके दा टोकराई दी पे द पास न जोर को पाटो करे कि चिके न दी बेड़ा देला ताखो में जोई च टोकराई के खो मालूच तेलरी कनो मोरे पकी जियड़े स्तरगिनी वले हाकिम साहब वर्तल मोरे नालत पखज वेली बच्ची अवल पमा वेल ता खोयल च पलमना में मुस्की की जडेरा पाक है मा वेल बच्ची नालत अवल पमा नाजीजान उस्ताद मख की जसोक द नालत के हुई कना नुवाई च अवल पमा ओ जमा मख के हुई च नालत जब अवल पे बिजलीगर मूला च पदा से नालती मल्क की पैदाद है और पदा से नालती कौम की उसी तोला और जमा स्तरगी जिना कई दे दसी मिसाल दे लक मुला चस्ता सु निकाह तड़ी न पदगा वक्त के खलक नास्ती नो मुलियान मजीबा गुंदीन जैसे वक्त के वर्ता हुई सब बंग बंगू की अगा वकील सरा और ब्या बंग बंग गालक सरऊ की जैसे सालाल मुर्दारी की हो रुसखती की हालांकि निकाह द बंग बंग शे न दे निकाह ब मजलिस आम के तड़े टोल खलक बनास्ती हो सब बेला खबर है चिता सोक पर उरिजो अख्तई हो सोक पर गडेदो अख्तई हो खजे पकी दुपड़ाई का गई हो दिलता निकाह कीगी ना मुलामड़े के ख्याल की चे तो दखरी निकाह दे हर सारा जान पे खलासा हुआ असल मकसूद बेजात शे चिदे पवाद की अब मजलिस अक़द दे और मजलिस निकाह दे निकाह तड़ी नुता तो वही छे फलाने छे द फलानी लुरदा पदे नामद आग पकोर के बल अलूर निश्ता दा पनिका सही शरई मुहम्मदी सरा ता सरा द दुमरा महरा कबूल करे वो कबूल दिखड़ा नुत जवाब के हुए चाओ मां कबूल करे वाओ कबूल निकड़ा देते निकाह ता सुसमरा खल्क चे वदुना खड़ी दी दगा अक़द निकाह की दगा वक्त की मुला दावेली उधरता चिदा खजा के बीमार शो इलाज देम कबूल करे कदा दे जामे ने वे गदिम कबूल करी कद दे कोर नो कोर बम वाला ले दा खबर शुई दी करता तासु वदुनो की हां नदी शी उस तची वादोशो कोर बवाला जोड़े सब्जी बवाला रावड़े जामे बवाला रावड़े क बीमार अशी डॉक्टर तबे बोझे दागे तमाम जरूरियात जिंदगी ची दिया बत्त पूरा के सुर्खी पाउडर बवाला रावड़े अर्स बगे कन्न रावड़े ब्याद प्रीदी न ता वक्त के दानश वेले कि मां खुदा खजा कबूल करे दनो दे जरूरियात खुमाने भी कबूल करी
داسې ویلی شي؟ ما خو ته قبوله کړې، ما خو پکې دا شرط نه وکړی چې جامې به م وله کوم او روټۍ به م راوړم، خپل کار کوه. داسې ویلی شي؟ دغه مثال د دې دی. الله وی په تس آمنا به نه خلاصېږي چې څو پورې د ایمان مقتضیات پوره کړي نه. ایمان څه ته وایي؟ ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی، پیغمبر چې کوم شی د الله نه راوړی دی په هغې یقین کول او تصدیق کول. نو چې په کوم شي یقین او تصدیق وکړي نو به عملي طور اختیار کړي. خو ستاسو منځ ته راغلي دی، دا د ایمان تقاضا ده. زکات میاشت راغه، دا د ایمان تقاضا ده. روجې میاشت راغه، روجې نیسې، دا د ایمان تقاضا ده. حج وخت راغی، پیسې در سره شته، دا د ایمان تقاضا ده. خوار غریب در سره راغی چې وږی ما جیب کې د خامار نه دی پروت، دام د ایمان تقاضا ده چې وله څه ورکړه. دا ټول د ایمان مقتضیات دي. نو عزیزانو یو خو به په تش آمنا نه خلاصېږئ. ګوره دا یاد لرئ، دا ما خبره نه ده، دا قرآن ویلې ده او خدای ویلې ده. دویم آیات دا دی چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږ دا مولیان شیو د کربلا قصې بیانو، بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو. دا خلک اوري، څوک جاړي، څوک څه کوي، څوک. اوس زه په وینا کولو او تاسو په اورېدو په دې به کار وشي چې ما بیان وکړو او تا واورېده، نو کار به په دې وشي. قرآن وایي په دې کار نه کېږي، بالکل نه. تلک امة قد خلت لها ما کسبت. الله وایي چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي، لها ما کسبت، دې خلقو له به کارآمد هغه عمل وي چې کوم دوی کړی. کوم عمل چې دوی په خپله کړی هغه به ورته کارآمدي. او تاسو دپاره ولکم ما کسبتم، تاسو دپاره به کارآمد هغه شی وي چې کوم تاسو کړی. هغې دپاره د هغې عمل دی او تاسو دپاره څه شی دی؟ ستاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله فرمایي چې د هغې د عمل تپوس به تاسو نه نه کېږي. امام حسین څومره بهادري کړې وه، د هغې تپوس به مونږ نه نه کېږي. زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی. بی بی زینب څومره بهادري کړې وه، دا تپوس به زمونږ ښځو نه نه کېږي. دا شک پکې شامل نه. په لسم محرم کیرونه او الواګانې وغیره وغیره پخول چې دي، دا یو د ښځو رسم دی. زمونږ په دې ملک کې ډېر رایج دی. لکه پرون دلته محرم پولیس خلک نه پرېښودل، ته ښځو چې دی ډولکي که منګي راغستې وه، دیرې ته تلې، په مړو اوبه اچوي، په مړو اوبه څه کوي؟ امامان تږي شهیدان شي، خدای دې په تڼاکو سټکورې کا. امامان 1400 کاله وشو چې تږي شهیدان شي، اوبه ته دلته اچوي، اوبه په خپل مړي اچوي، امامان هلته تږي پراته دي. دا کوم عقل دی د دې بدبخت؟ زه چې ورځ تېرېږي د دې بعضې خلبلو په خبره مې ایمان مضبوطېږي چې وجي ته نه ویم الخطه خطا هر وخت ویل استاد د سړي زامن ورک شو، نو خبرې چا سره کوي؟ سړي زامن نشته. ښځې یا خو لنډرې دي، د ترکو اسپې غوندې اوارې منډې وایي په سړکونو باندې، په آرمي سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازدیګر وګوره، دا ترکۍ اسپې چې دي اوارې منډې وایي. او یا چې دا قرتنې غوندې دي زمونږ په دې کورونو کې چې ناستې دي، په دې قهر اخته دي. نو هر طرف نه تیاره ده. هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه، هغه رڼا ګل شوه، انشته. اوس هر شی زباني جمع خرچ دی، که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی، هر څه چې دي زباني جمع خرچ. قسم ته خدای دې دا واورئ چې یو بله خبره مې ایمان ته راځي چې یو بزرګ ته مې وویل چې ما ته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي. یو قبر کې د شپې په 10 بجې یو ادیرې ته راوویستم
چې داسې مراقبه وکړه نو ما ته وی چې مړی خو درته خیم په قبر کې، خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. د دې ټولې هدیرې دا مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي. که دې ولیدو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. اوس مې یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده. د چا ټول ژوند چې عشق و درد و مینه وه هغه مې 300 کاله پس په قبرونو کې لیدلي، تر اوسه ثابت پراته دي. 15 کاله پسې دا خون بابا په هدیره کې یو راوویستو. د هغه کار څه؟ د هغه کار دا و چې لوی تاجر و، تمام دولت یې د خدای په لار کې باج کړی. 15 کاله پسې راوویستو، ما لیدلی و په ګیره کې هغه د لمبا اوبه مو منختې وې همغسې. اوس یې په 3مه ورځ ته راوکنه قبر رایي وکئ چې نن یې خښ کې په 3مه ورځ یې قبر وکنه، یا به ترې لړمان راوځي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټۍ خوند نه درکړي. تجربه وکړه. ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مرد په دیار په شکال کې پر سړک او خره مردار پراته وي چې پې تېرېږي په میلیونو هغه بوی به درځېدله. بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تختی ترې رالرې که نو د دې لیشتې عمره لړمان ترې راووته او 3 انچه یې ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې 3 ورځې ما نه وبس کلی شو نه مې روټۍ خوړی شو. هغه به څه کول؟ هغه به ښځې ساتلې وي او خلکو ته به سپلای کولې. دا عمل او خپله ښځه یې ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه. عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې وو هغه کمپلیټ دینو جنگ دې دپاره و، دې دپاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزیده ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیکېږي، یا به ټیکېږي او یا به در باندې ځان قربانوم. همغه یې وکړ، ځان یې پې قربان کړ، خپل ځلمي بچي پې قربان کړه. 10مه ورځ ده او د ده نمبر راغی، اواز ورته وشو چې راوځه. چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر بی بی زینب د خیمې په سورو کې ورپسې کته. نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته. چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو، بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره که تا دا خپله پرده او ستر په خپله اراده مات کړو نو خدای به سزا درکوي، خدای به سزا درکوي. که تا پردي سړي ته دا خپل مخ په خپله اراده وښودو نو خدای به سزا درکوي. پرون په 10 محرم هغه سړو ښځو خیراتونه کړي چې د چا ښځې په سړکو ګرځي.